الرحیم. اولنې سوال دا دی چې په خوب کې زلزله لیدل څنګه وي؟ الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. اللهم صل على النبي الأمي. اللهم صل على النبي الأمي. بسم الله الرحمن الرحیم. خطر جان صاحب په خوب کې زلزله لیدل دا دلیل د دې خبرې وي جی چې په ملک کې د حکمران یا په کور کې د سربراه د طرفه په مصیبت کې د مبتلا کېدو جی نشانی وي. جی نو چې کلم یو بنده زلزله وویني د دې مطلب دا دی چې د دې په کور کې یا د دې په ملک کې څه مصائب او مشکلات راتلی شي. راتلونکي دي. د دې وجې نه صالحین او نیکان علما وایي چې بنده کله بد خوب ولویني نو پوری طور دې صدقه کوي، ځکه چې صدقې بلاګانې رد کوي. جی نو زمونږ ملک خداداد پاکستان اسم په مسائلو کې راګیر دی، راډوب دی. مختلف قسم تریټس، مشکلات، کاغه معاشي دي، که سیاسي دي، کاغه بدامني ده او کاغه بیروزګاری ده او جهالت دی. په هغې کې زمونږ ملک اسم راګیر دی. جی جی او دا قسم خوبونه چې مونږ ته کله راشي نو مونږ هم پریشانه کیو. نو زما ټولو اوریدونکو ته دا درخواست دی چې د خپل وس مناسب د دې ملک د بچو دپاره څه ناڅه صدقات کوو، ځکه چې پاکستان محفوظ وي. د دې حکمرانانو نه مونږ په مصیبتونو کې نه مبتلا کیږو نو مونږ به ښه یو. نو دا د ملک په مصیبت کې د مبتلا کېدو طرف ته اشاره ده. لہذا مونږ ټولو له پکار دي چې الله ته رجوع کو او صدقې ورکو.